السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله. ګران دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ به د یو نمبر معلومات انفارمیشن څنګه کوو. یاره موږ وایي زموږ کورونو ته چې څوک یې رنګونه ورته کوي، تنګول کوي بار بار، د هغې نه موږ ډېر پریشانه یو. داسې یا د بل ملګري یا څه داسې بل څوک یې هغه تنګوي، موږ وایي چې یاره دا نمبر به موږ څنګه راوباسو، خو د هغې پته موږ ته نه لګي. هغې د لاسه موږ ډېر زیات پریشانه یو. موبایل هم موږ نشو کولاولی. نو بلکل د هغې یو اسانه طریقه ده، په خپل موبایل کې د هغې ټول معلومات وکړئ. د هغې دپاره فرانچایز ته راتلو ضرورت نشته، بس خپل موبایل کې وړوکی شانتې کار وکړئ او د هغه د نمبر ټول معلومات راوباسئ. د هغه نامه، د شناختي کارت نمبر، د هغه ځای، د هر څه چې په کوم ډیټ باندې ایستلی، هر څه پکې راوباسئ. نو بلکل د ویډیو په طرف ځم، خو که د ویډیو نه مخکې که تاسو زموږ پیج نه فالو کړئ نو زموږ پیج ضرور فالو کړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. او د داسې ویډیو ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زموږ پیج ضرور فالو کړئ. نو ځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. تاسو به د ټول نه اول دا چې کوم اپلیکیشن دی دا به داسې کولاو کړئ. دا چې کله موږ کولاو کړو، د دې به موږ داسې دغه رنګه انټرفیس راشي. نو بلکل دا تاسو ورڅخه تېر شئ. دا ایک چې کوم دی دا هم ښه صحیح کار کوي، دا دوم ښه صحیح کار کوي، تین هم ښه صحیح کار کوي، چار هم ښه صحیح کار کوي. دا پنځ چې کوم دی دا د لوکیشن ځای، دا پنځ چې کوم دی کې لوکیشن راځي. دا ساینس انفو چې کوم دی، شناختي کارت، دا یا مور آپشن دی کې ډېرې ښایسته آپشن دي، ډېر د کمال اپلیکیشن دی. نو زه به هغه کار وم چې څه پسې راغلی یم. نو زه به د ټول نه اول دا ایک چې کوم دی دا سلیکټ کړم او زه به د هغه چا نمبر چې راایستل غواړم نو زه به هغه پکې ورکړم او راوباسم. دا به زه سلیکټ کړم. نو بلکل دا چې کوم دی که نه، دا چې کوم دی دا چې کوم داسې دی دې کې به تاسو نمبر ورکړئ. خو د نمبر نه مخکې تاسو دا به یو خبره به یاد ساتئ چې تاسو به پکې د نمبر نه مخکې چې کوم زیرو دی هغه به پکې نه ورکوئ. بس د 3 نه به ډایرکټ سټارټ تاسو ولئ. نو زه به اوس دې کې به تاسو نمبر ورکئ. نو زه اوس نمبر ورکوم دلته کې. نو تاسو کتلی شئ دا نمبر ما ورکړه. تاسو به بس دلته کې دغه ځای کې تاسو کله نمبر ورکئ نو بس سمپل تاسو به په دې ځای باندې به داسې دا سرچ چې کوم دی که نه، په دې ځای باندې به تاسو بس داسې کلیک وکئ. چې کلیک وکئ دومره دا اوس موږ ته ټول ښیي. دا چې کوم دی دا موږ ته ټول ډیټیل چې کوم دی راواغسته. دا یې نامه ده، دا یې ځای دی، دا یې چې کوم دی اډرس دی، دا یې ښار دی غټ، دا نمبر دی او دا شناختي کارت نمبر دی، دا د هغه سمبل نمبر دی او دا تاریخ دی. نو بلکل په دې طریقه باندې به تاسو د دغه سیم ټول مکمل معلومات وکړئ. نو اوس ځم دا به تاسو ته د اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کوئ څنګه. نو ډېر د کمال اپلیکیشن دی. تاسو به د ټول نه اول چې کوم دی راشئ پلی سټور ته. صحیح ده که نه؟ پلی سټور ته چې کله راغلی تاسو نو پلی سټور په سرچ کې به تاسو ورکئ سیم. صحیح ده؟ سیم اونر ډیټیل. صحیح ده که نه؟ بس سمپل دومره څه پکې نشته. تاسو به پکې دا ورکئ، دا ډیټیل سیم ورکړئ. ګوره اوس نو بلکل دا اپلیکیشن دی موږ سره ډېر ایزي اپلیکیشن دی. دا دواړه موږ سره کار کوي. صحیح ده؟ که دا مې ډاونلوډ کړو که دا مې ډاونلوډ کړو، دا دواړه موږ سره کار کوي. صحیح. نو دا دواړه بلکل که ویډیو مو خوښه شوي د نورو ملګرو سره شیر کړئ. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله